ډېرو مؤمنانو مسلمانانو ته به نه معلومه. یو خو چې جومات ته راننوځي دا دعا ده، دا نه ده. په دې لار کې د الله د رسول نه یو دعا نقل ده، دغه دعا ویل پکار دي. که په عربۍ کې نشي یادولی معنی زده کړه، ترجمې زده کړه. که ترجمې هم نشي یادولی په زړه کې هسې یو دعا وکړه، په دې غرض یې وکړه چې د رسول الله سنت دي. عبدالله ابن عباس مشهور صحابي دی، دا فرمایي رقبت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی زما د نبی صلی الله علیه وسلم کره شپه وه. صحابه کرامو به د نبی صلی الله علیه وسلم څارنه کوله، څارنه چې زمون خوږ نبی په دغه ټیم کې کوم عمل کوي، د ده د عمل به څنګه وي، په کوم کیفیت کې. دا وجه ده چې د رسول الله ټول ژوند ټول اعمال موږ ته رارسېدلي د چا په واسطه؟ د صحابه کرامو په واسطه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما نبی صلی الله علیه وسلم کتل چې د الله رسول د شپې ویده شو، د الله رسول د شپې بیا راپاڅېده. چې کله راپاڅېده نبی صلی الله علیه وسلم اودس وکړو او د اودس سره یې مسواک وکړو. مسواک به د الله رسول ډېر استعمالول. وی نبی صلی الله علیه وسلم د سوره آل عمران اخرنی 11 آیاتونه تلاوت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي. دا آیاتونه نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت. وی نبی صلی الله علیه وسلم بیا په 2 رکعاتو ودرېده، د الله رسول اوږد لمونځ وکړو، په هغې کې اوږده رکوع وکړه، اوږده قیام یې وکړو، اوږده سجدې وکړه. وی ما نبی صلی الله علیه وسلم ته کتلي چې دا عمل یې وکړو، بېرته رالی بیا ویده شي. 3 کرته نبی صلی الله علیه وسلم راپاڅېده او دا عمل به یې وکړو، اودس به یې وکړو، بیا به دا آیاتونه تلاوت کړو، د هغې نه پس به بیا ویده شي. 2 رکعته اوږد لمونځ به یې وکړو. چې کله په آخرني کرت نبی صلی الله علیه وسلم راپاڅېده نو نبی صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر وکړو. وی بیا مؤذن اذان شروع کړو، نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه ووتو وهو یقول، او د نبی صلی الله علیه وسلم په خوله دا دعا وه. نبی صلی الله علیه وسلم په لاره کې جومات ته روان دی، دا دعا یې غوښتله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا اللهم آتني نورا. اسانه دعا ده زما محترم. وی نبی صلی الله علیه وسلم په لاره کې دا دعا ویل. نو د مسجد دا ادب دی چې ما ورته جومات ته راځو چې په لاره کې دا دعا ما ورته ته یادوي. د دې وجې نه زما محترمو که کوم انسان ته نه یادېږي مختصرا یې درته ویم، جومات ته دې اراده وکړه، د دوکان نه را روان شي، د کور نه را روان شي، د دفتر نه را روان شي، که هر ځای کې ولاړ وي اذان در باندې وشو را روان شي، په لاره کې دا دعا وغواړه چې یا الله ما له نور راکړه، د بره طرف یې راکړه، د لاندې طرف یې راکړه. الله زما سینه د نور نه ډکه کړه، زما ژبه د نور نه ډکه کړه، زما زړه د نور نه ډک کړه. دا اسانه دعا ده، په پښتو کې وغواړه، که چاته یادېږي په عربۍ کې ډېره ښه ده. نو د نبي صلی الله علیه وسلم دا سنت دي چې یو انسان مسجد ته راځي په لاره کې به دا دعا غواړي.